د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغمل د کشمیر د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته نږدې ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې د اپریل په 22مه د ترهګرو په برید کې 26 کسان ووژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد اسف د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبې په ورځ ویلي دا احتمال شته چې هند هڅه وکړي پر پاکستان برید وکړي او جګړه پیل شي. دا یو احتمال دی، ډیر ښکاره او واضح احتمال، د ردېدو نه دی. خواجه اسف ویلي موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي ځکه چې دا موضوع اوس قریب الوقوع ښکاري. نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوي دي. خواجه اسف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نښې زیاتې شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي چې ولې یرغل قریب ګڼي. رویټرز خبري اژانس څرګندوي چې د هند د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند ویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه ردوي او د یو بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه اسف ویلي پاکستان په لوړه کچه د تیارسۍ په حالت کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجي وي. اسف زیاته کړه اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همداراز یې برطانیه، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج ځینو عرب هیوادونو له دواړو لورو سره خبرې کړي دي. د پاکستان دفاع وزیر دغه هیوادونو نومونه نه دي یاد کړي. په ورته مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار ادعا کړې چې هند ښایي د تېرې پیښې په پلمه په راتلونکو 24 یا 36 ساعتونو کې پر پاکستان برید وکړي. نوموړي ویلي دوی کره معلومات ترلاسه کړي چې هند د نظامي اقدام پلان لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي پوځ ته د پاکستان پر ضد د هر وخت او هر ځای د عملیاتو بشپړ واک ورکړی دی.